الله دې قرآن آیاتونه درته وایم چې الله وایي د دې قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم. الله کامل قرآن یې واستول دې چې لاس په وهلي دي هغه صبر مه کوئ. حاجي علي احمد صاحب مایک دې خلاص کړ. حاجي علي احمد صاحب حج دې م کړی دی. ښه حاجي صاحب مایک دې خلاص کړ. حاجي صاحب مایک خلاص دی. ښه حاجي علي احمد صاحب دغه قرآن کې الله وایي که چا یوه مسأله د دین پټه کړله په هغه باندې الله لعنت ویلی ده. د تا دا 12 چې اوس ته وایې چې اصلي قرآن له هغه سره ده او پټ کړی ده، الله ورباندې لعنت ویلی که نه ده ویلی؟ اصلي قرآن د هغه په لاس کې دی. له امته چې ولې وړی ده، ولې پټ کړی ده؟ دا قرآن چې دی صحیح دی. دا قرآن بعضې حروفونه یې پاک کړي دي. خو صحیح ده، هغه له مهدي سره رسېده هغه خو بې نه وي پاک کړی. نه هغه صحیح دی الحمدلله. ښه ولې مسلمانان ورته نه ورکوي؟ چې هغه انشاءالله زور وکړي ورکوي. یعنی دا اوس چې دا مسلمانان په دې دنیا کې دا شیعه دي دغه ټول هغه کوم قرآن تلاوت کوي؟ دغه قرآن. نو دغه قرآن ته وایي چینجز پکې راغلی ده، کمي او پاکي پکې راغلی ده. که کمې پاکي راغلي دي موږ ته ویلي چې دغه 12 امام پر حق دي. موږ د دې 12 امام هغه پوره قرآن یې اوس ولې پټ کړی ده؟ دا خو باید د خامنه‌ایي صاحب پټ کړی وای چې دغه چې شي خامنه‌ایي موږ ته کوو. موږ نه د خامنه‌ایي پیروي نه د هغه بول. تاسو وایئ څه اوس وایي هغه یې نائب و د مهدي علیه السلام هغه نائب ده وایي. نائب دی. هر وخت چې ظهور وکړي انشاءالله هغه ګرد کلمات چې صحیح دی. دا قرآن صحیح دی. موږ دغه قرآن اوس په کور کې زه 3 قرآن شریف لرم. دا صحیح دی. بعضې حروفونه چې پاکړي دي هغه چې کمپلیټ انشاءالله صحیح دی. هغه انشاءالله چې امام زمان ظهور وکړي هغه د خیره راوړي. مسلمانانو وام اورېدل؟ هغه کمپلیټ قرآن ده او هغه صحیح قرآن ده. دغه له مسلمان ګوره قاري صاحب زما وروره دا قرآن هم صحیح دی. بعضې حروفونه پاکړي دي. صحیح ده. نو روایت راغلي دي هغه یې پاکړي دي. بعض نو پاته پکې څه شي سوسي الله درته وایي زه د دې قرآن حفاظت کوم او تو وایې صفا کړي دي. تو وایې الله وایي چې ای د الله بنده ته پوهېږي چې ته څه وایې. ای د الله بنده الله په همدغه قرآن کې درته ویلي دي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. رب درته وایي په دې کې یو حرف زیاتی او کمی نسي راتللی. رب په قرآن کې درته وایي الله قاری صاحب زما وروره الله چې وایي رښتیا وایي. اصلي قرآن ګرد تکمیل واستول. دا زموږ تاسې رهبران یا هر شی چې هغه چې پاکړي دي هغه پکښې کې نه دي. زما وروره یعنی څه شو؟ زه څه خبره چې شابس دا د تا د 12 امامانو وظیفه څه شی وه چې دا قرآن یې ساتلی وای که یې قرآن پټ کړی وای؟ دا زموږ 12 امام اوس نسته. هر وخت چې زور وکړي هغه قرآن امام علي علیه السلام خمیني کنه 100% زه نوکر یم دغه امام علي علیه السلام څو کاله خلافت وکړل؟ 15 کاله خلافت وکړل کنه. پس له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د چا لاس یې پورته کړي؟ پرېږده هغه ته به بیا لاړ شو. دا عملي حکومت و خلافت چې علي رضی الله عنه وکړل 15 کاله یې وکړل که یې ونه کړل؟ په دغه 15 کلو کې علي رضی الله عنه ولې دغه اصلي قرآن را نه وړل امت ته؟ حضرت علی علیه السلام زه په دې شیانو سر مې نه خلاصېږي. پوهېږم چې دغه قرآن یې دستکاري کړي دي. قرآن صحیح دی. ګوره قاري صاحب زما وروره اوس زموږ په کور کې ګوره یاد را ودرېږه قاري صاحب زموږ په کور کې دغه قرآن حاجي صاحب لطفا کربلایي صاحب غوږ نیسه. حاجي صاحب د زړه سره حاجي صاحب قربانه کړي سم. تو وایې چې د نبي علیه الصلاة وسلام نه وروسته دغه صحابه و رضوان الله علیهم اجمعین په دې قرآن کې لاسوهنه کړې ده. مطلب دې دا ده که نه؟ ښه اوس چې دغه صحابه و ابوبکر رضی الله عنه لاسوهنه پکې کړې وه، وفات شول. عمر رضی الله عنه لاسوهنه پکې کړې وه. العیاذ بالله
الله جل وعلا خپل وعده پوره نه کړله. الله ویلي اوس د دې قرآن حفاظت او ساتنه تر قیامته زه کومه، خو الله خپل وعده پوره نه کړله. ابوبکر او عمر او عثمان لاسوهنه پکې وکړه. خبره راغله علي رضی الله عنه ته. دا علي رضی الله عنه چې 15 کاله حکومت وکړل، دا 15 کلونو کې چې ټوله اسلامي نړۍ د تر حکومت لاندې وه، په دغه وخت کې د ولې دغه اصلي قرآن چې چینجز پکې نه راغلی، تغییر پکې نه راغلی، تبدیل پکې نه راغلی، ولې یې چاپ نه کړل، ولې مسلمانانو ته ور نه کړل، ولې یې تدریس نه کړل؟ له دې امت سره خو بیا لوی خیانت کړی که علي رضی الله عنه داسې کار کړی وي. یا حضرت علیه السلام گرد اسلام نمیشته که 12 امام چې خلاصو په بعدش دا لاس ماس ویلی دی یا څنګه زما سر په دې نه خلاصېږي. اما دا قرآن دغه کاري صاحب دا اوس په خپله خوله وایي چې صحابه و لاس پکې وهل، اوس بیا وایي چې 12 امام کاري صاحب دغه قرآن زموږ په کور کې دی 3 قرآنه. موږ دغه قرآن اوس وایو دا چې لاس ویلي دی آخرت جواب به دا که ته لاړ شې، دا که اوس ته لاړ شې وخه ونیسه د الله بنده. حاجي صاحب دا که اوس ته لاړ شې، دا په اروپا کې انګریزان هم دغه قرآن خرڅوي. د دې مطلب نه د غویم په مکتبو کې ورسره ایښی وي. که ته خیال وکړې په امریکا کې دا قرآن اوس چاپیږي، د دې مطلب دا نه چې تا په قرآن په کور کې 2-3 قرآنه در سره ایښي دي. ته چې په قرآن اوس ایمان نه لري او د الله په خبرو باور نه لري، وایي چې دا قرآن کې چینجز راغلی دا، او الله درته وایي چې حفاظت یې زه کوم، په دې کې چینجز څوک نسي راوستلی. او اوس بیا وایي چې 3 قرآنه له ما سره ایښي. داسې د هندوانو هندیا ته لاړ شه، په هندیا کې په میلیونونو قرآنونه پراته دي، چاپیږي. په اروپا په امریکا کې په میلیونونو قرآنونه دي، چاپوي، مسلمانانو ته چاپ کوي، مسلمانان عیسویان خرڅوي، نور خلک یې خرڅوي. دغه خبره دا نه ده. دا اوس تا په خپله خوله باندې د زړه سره وویل چې ابوبکر او عمر او عثمان صحابه و چینجز پکې راوستی ده. اوس بیا وایي چې نه 12 امامان کله ختم سو بیا خلق و چینجز پکې راوستلی ده. د غرب چې تا ته وایي ته په دې قرآني آیات ایمان لرې که نه چې الله وایي. قاري صاحب یې د الله بنده په خبره پوهېږي که نه پوهېږي. قاري صاحب تا دونه خبر قاري صاحب الله څه درته وایي؟ ذلک الکتاب، دغه کتاب لا ریب فیه، هیڅ شک و شبهه پکې نسته. او ته وایي چې چینجز پکې راغلی. بعضې حروفونه پاکړي دي. الله څه درته وایي؟ ذلک دغه سر مې خلاصېږي ذلک الکتاب فی لا ریب. دا لاس ویلی دي په دغه قرآن شریف کې. دغه راته ووایي چې ولې وایي چې دغه شیعه که مسلمان یې. و د الله بنده د الله په ذات دا سړی چې لمونځ کوي چا ته درېږي؟ خدای ته درېږي؟ نه ودرېږه مولوي صاحب ورور جان یو د کماتم وخت دا سړی چې لمونځ کوي چا ته درېږي؟ خدای ته درېږي؟ دا یو. دا بل چې تاسې دا بعضې پښتانه چې د سارا دی وایي دی چې وایي حضرت علي مدد، دا کافر سو. وروره خدای یو دی، حضرت علی د خدای بنده دی، د خدای بنده دی. هیڅ یو شی نه وایي چې حضرت علی توبه نوز بالله خدای دی. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ حضرت علی بنده دی د خدای. و د الله بنده غوږ عیسویان هم الله ته درېږي، ښه وایي د اوپر والا عبادت کوو. عیسویان هم په درمسال کې د بوتانو عبادت کوي، د دې دپاره یې کوي چې وایي الله ته مو نږدې کړي. هر څوک چې داسې عقیده ولري لکه دا د تاسو په دې قرآن کې چینجز راغلی ده، دا د الله په ذات قسم نن هم کافر ده، سبا هم کافر ده، چې هر څوک دا عقیده لري. د الله بنده زه آیاتونه درته وایم، رب وایي چې د قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم، او تو په صراحت سره وایي چې په دې کې چینجز راغلی ده، په دې کې لاسوهانه سوي ده، په دې کې تغییر او تبدیل راغلی ده. خلقو دې دا خبرې واورېدلې، نور دا تقیه تاسو نسئ کولی. زه اوس که ته لمونځ کویم د تا په اسلام کې کومه حصه نسته، ځکه ته د الله په عظیم کتاب ایمان نه لرې. الله وایي اوس بل آیات پسې درته غوږ پسې درته ووایم که دا قرآن کریم منې، ته وایي په دې قرآن مې ایمان ده. سورت یهود راواړوه، په سورت یهود کې الله درته وایي کتاب، الله وایي دغه کتاب. د زړه سره علي صاحب د خدای دپاره دا خبرې درته کوم، نور که که منې که نه منې. کتاب رب درته وایي دا کتاب دغه قرآن احکمت مضبوط سوي دي، محکم سوي دي آیاته، د دې قرآن آیاتونه، او ته وایي لاسوهنه پکې سوي ده. رب وایي ما دا آیاتونه محکم کړي دي، رب وایي دا آیاتونه ما مضبوط کړي دي، رب وایي د دې قرآن حفاظت و ساتنه زه کوم. الله وایي ګوره څه معنا، ته دې ته غوږ شه مسلمانانو،
زه دا کتاب احکمت آیاته د دې دوه ټکو ترجمه درته کوم. دا زنځیر نه ده، زنځیر دا کړۍ په کړۍ باندې جوړیږي. د مسلمانانو ته یو مثال درکړم. زنځیر یوه کړۍ په بله کې داسې بنده سي، بله کړۍ بیا په بله کې داسې بنده سي، داسې مضبوط سي که نه، ښه مضبوط سي. بیا په دې کې څوک تغییر نسي راوستلی. دا قوي قوي زنځیرونه نه دي. نو دې ته وایي اوس مې دا زنځیر محکم کړل، هغه د کمپنۍ وال وایي که نه. په دې کې اوس تغییر و تبدیل نسي راوستلی. که د یوه کړۍ تغییر پکې راوستل دا ماتېږي، دا پرې کېږي که نه. اوس رب درته وایي کتاب دغه قرآن، دا کتاب احکمت، رب جل وعلا وایي چې دا ما محکم کړي دي آیاته، آیاتونه د دې قرآن څنګه مې محکم کړي دي. یو حرف څوک نسي بې ځایه کولی. رب وایي محکم کړي مې دي، مضبوط کړي مې دي، ځای پر ځای کړي مې دي. الله اکبر. الله رب درته وایي، رب الله اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اوس رب درته وایي دغه آیاتونه ما مضبوط کړل، ما محکم کړل. ثم فصلت، بیا رب درته وایي چې ما دا په تفصیل سره درته واضحه کړل احکام د دې قرآن، احکام د قرآن د آیاتونو. اوس رب درته وایي چې د دې هر آیات مې مضبوط کړی ده، محکم کړی مې ده. د څه شي دپاره رب جل وعلا مضبوط کړی محکم کړی ده؟ ته وایي چې صحابه و پکې چینجز راوستلی ده او ډېر شیان یې ځینې کم کړي دي، لرې کړي دي، ډیلیټ کړي دي. نو بیا خو رب جل وعلا په دې آیات کې هسې ویلي دي چې ما دا قرآن محکم کړی، مضبوط کړی مې ده. لا اله الا الله. ورسه په سورة دا ګوره دا دماغ دا د قرآن خبرې دي، د زړه سره ته که هر څوک یې حاجي صاحب وایي حج مې کړی دی، الله خاطر وکړي. اوس په قرآن عظیم شان بل ځای کې په سورة الحجر کې الله وایي انا نحن، بېشکه وایي موږ، انا نحن نزلنا، موږ وایي نازله کړی ده، الذکر دا قرآن. ښه ای ربه چې دا تا را نازل کړی ده، اوس څه ورسره کوې؟ وانا له. اوس ګوره الله را نازل کړل، چیرته راولېږل؟ ځمکې ته. الله وایي په ځمکه کې وانا له لحافظون، د قیامت تر ورځې د دې حفاظت زه کوم. په لوح محفوظ کې د تا پلار رسېدای شي ورې چې ته چینجز پکې راولې، ورې څوک داسې لاسوهنه په لوح محفوظ کې پکې وکړي؟ دا حفاظت خو کېږي له انسانانو سره کېږي، په لوح محفوظ کې خو له الله نه بغیر بل څوک شته نه. ملایکې د الله جل وعلا مخالفت نه کوي. هلته پکې شیعه او سني نسته په لوح محفوظ کې څه تغییر پکې. الله وایي انا نحن نزلنا، الله وایي موږ نازله کړی ده الذکر دا قرآن. وانا له، او بېشکه موږ لحافظون د دغه قرآن حفاظت کوو. چیرې کوو؟ دلته په ځمکه کې کوو. الله دا آیات ولې را نازل کړل؟ یهود و نصاراو په خپل اسماني کتابونو کې لاسوهنه کوله، تحریف یې کړل. الله ورته وویل چې د مسلمانانو ته چې کوم کتاب راغلی په رسول الله چې کوم قرآن نازل شوی، په دې کې به څوک لاسوهنه نسي کولی. اوس بل مخکینی آیات رب درته وایي احکمت. د احکمت په معنا پوهېږه؟ الله وایي ما مضبوط کړي دي، محکم کړي مو دي آیاته، د دې قرآن هر آیات الف لام میم. الله وایي دا ما مضبوط کړی ده، دې کې څوک تغییر و تبدیل نسي راوستلی. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الله وایي محکم کړی مې ده هر حرف، هر آیات، په دې کې څوک چینجز نسي راوستلی. او ته وایي چې نه په دې کې چینجز راغلی ده، کمی راغلی ده. وایي د الله بنده همدغه د کفر عقیده دي، دا د کفر عقیده ده. که څوک وایي چې په دې قرآن کې یو حرف کمی راغلی ده یا یو حرف زیاتوالی راغلی، دا مسلمان نه ده، دا مسلمان نه ده، دا مسلمان نه ده. په خدای قسم که مسلمان. قاری صاحب دا دونه تا خبرې وکړې، صحیح دی یار، څه چې وایي صحیح دی. اوس سړی چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته هغه ته وایي چې دا کافر دی. ښه اوس غوږ شه، د دې جواب یو دی. ګوره خدای یو دی، کعبه یو دی، قرآن شریف یو دی. کاشکې د ایمان په دغه لا اله الا الله درلودلی. صد موږ الحمدلله لرو. اوس خو غوږ شه نو، اوس جواب ګوره چې پوښتنه سوال وکړي. زه په کار کې یم یو زاله دې مرسي مسلمانانو واورېده. ګوري لا اله الا الله دا تاسې لا اله الا الله د خپله تقاضا لري.
لا اله نسل لایق د عبادت الا الله مگر لیو الله دغه یو الله اوامر به مني یو الله احکام توسي دغه یو الله دی لا اله الا الله قران نه مني لا اله الا الله قران ته تحریف سوی کتاب وای لا اله الا الله قران ته چینج سوی کتاب وای ته څنګه کلمه مني او دی الله بنده دا کلمه خو د سینه د قادیانیان هم کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله بالصدق دسي نه دسي فقط چا مجرد وی لا اله الا الله محمد رسول الله نه خیر بل د لا اله الا الله نور روایتونه وګوري لا اله الا الله محمد رسول الله بالصدق وصداقت سره کله چې په صداقت سره دا کلمه ویله نو د کلمې لاندې دی الله دا کتاب ده عقیده به دی په لا اله الا الله دا ویس دا قران تحریف سوی کتاب نه ده یا الله بنده چې ټول عمر لا اله الا الله وایي او په سجده باندې پراته یاست او نور قصې کوي چې په قران باندې دی دغه عقیده په اسلام کې مو هیڅ ځای نه صدا که سنی وي که شی وي بالکل لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله بنده بیا وایي ما په قندهار کې مختیر کړی ته بیا ځان ښکاره کړه بیا قندهار ته لاړ سه وړي ووایي چې دغه قرآن دی الله اصلي کتاب نه بیا قندهاریان څه در سره کوي